تر سیاسي تحولاتو وروسته د ازموینو ملي ادارې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړ او د ټولګټو وزارت لپاره یې له 140 تنو څخه د آزاد سیالۍ له لارې ازموینه واخیسته. د ملکي خدمتونو ملي ادارې سرپرست عبدالبصیر صدیقي وایي چې دوی هڅې روانې کړي دي څو په اداراتو کې شفافیت رامنځته کړي او نور هیڅوک هم په اداراتو کې د استخدام له پروسې څخه شکایت ونه کړي. صدیقي وایي چې دوی 1650 شکایتونه تایید کړي دي. له دې ډلې څخه 980 تنو ته یې روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي دي. په دې برخه کې په تیرو څو میاشتو کې څه باندې 3083 شکایتونه ثبت د نافذه تقنین اسنادو په رڼا کې 1650 شکایتونه تایید او 1402 شکایتونه به رد کړي. د چارو ادارې مرستیال سیف الدین طیب وایي چې د الکترونیکي ازموینې ملي ادارې بیرته په کار پیلېدل یو نیک اقدام دی چې د لړۍ به په ازموینې کې د فساد مخنیوی وکړي او نور به حقدار ته وسپارل سي. د طیب په وینا چې نور به ځوانان په ازموینو کې له خپل علم څخه کار اخلي او د کاغذ پرانۍ مخنیوی به هم سوی وي. د نوموړي په وینا کار باید اهل کار ته وسپارل سي تر څو په اداراتو کې شفافیت رامنځته سي. کله چې موږ غواړو خپل هیواد ته خپلو هیوادوالو ته او خپل خاورې ته خدمت وکړو د آزادو ازموینو له لارې بغیر د انساني مداخلې څخه بغیر له کاغذ پرانۍ یا واسطې څخه له خپل علم څخه ګټه واخلو او په آزادو سیالیو کې ګډون وکړو. بلخوا د ټولګټو وزارت مرستیال عبدالکریم فاتح وایي چې اسلام هم په دندو کې پر امانتدارۍ ټینګار کړی دی او امانت باید خیانت نسی ځکه دندې هم امانت دی چې باید په شفافیت کې یې بېغوري ونسی. فاتح زیاتوي چې په اداراتو کې د شفافیت او عدالت رامنځته کول لومړی د علماو او بیا د مسلکي خلکو حق دی ځکه تر علماو ډېر څوک په دین نه پوهیږي او نه هم عدالت برقراره کولی سي. علما پیژني چې دا حرام دي دا حلال دي په تمام معنی ټیک ده. نورین پیژني خو علم تفصیلی چې علما لري په هر موضوع کې جزئیات ورته معلوم دي نو دا حق دی علماو دی. په دې باندې بعد کنړیوال دي که هر څوک د اعتراض بې ځایه دی. دویمه مسؤلیتونه د هغو خلکو دي چې هغه مسلکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو وزارت 142 بستونو ته تر 2000 ډیرو خلکو نوملیکنه کړې ده او 300 نور بستونه به په نږدې راتلونکي کې آزاد رقابت ته وړاندې سي. دغه ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې هیڅ کومې ښځینه هم پکې ګډون نه درلود. دا لومړی ځل دی چې د استخدام پروسه د ښځینهو له ګډون پرته ترسره کیږي. وبکتل سي چې د ازموینو ملي ادارې دغه پروسه به تر کومه بریده د استخدام په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. مریم هوتک، CMG، کابل.